ستړي مشئ په خیر راغلی ملګرو، زما نوم خیبر دی او زه په نیدرلینډ کې د آی سی ټي سټوډنټ یم. د جاواسکرپټ په اومه ویډیو کې زه تاسو ټولو ته هرکلی وایم. په دې ویډیو کې به موږ فنکشنز ټاپک چې دی هغه هینډل کوو، چې فنکشنز موږ ولې یوز کوو په جاواسکرپټ کې او د دې څه فایدې. نو په کوډینګ کې اکثر موږ سره کله کله داسې کارونه راځي، کله کله نه بلکې اکثر موږ سره داسې کارونه کوم چې موږ غواړو چې هغه په ډیرو ځایونو کې ماغه سیم کار د کیږي. نو هغه سیم کار کولو لپاره موږ ته هغه سیم کوډ به لیکل وي په کم ځایونو کې چې زموږ هغه په کاریږي. لکه زموږ 50 ځلې یو شی کول غواړو بار بار په خپل کوډ کې، نو موږ به هغه کوډ 50 ځلې لیکو. نو د دغه شي نه بچ کېدو لپاره موږ د فنکشنز استعمال کوو. او دا موږ به څنګه کوو، دغه سینټیکس څه دی، دغه اگزامپل څنګه دي، راځئ چې هغه موږ اوس په دې ویډیو کې وګورو. په دې ځای کې موږ په تیره ویډیو کې پاتې شوي او خامخا اوس به موږ نوی فایل جوړو دې ویډیو دپاره، او زموږ ټاپک فنکشنز دی. نو داسې کوم فنکشنز ډاټ جی اس دلته راځو، دا به کټ کړو او دلته به کنسول ډاټ لوګ ویلکم ولیکو یار د جی اس اومه ویډیو ته په خیر راغلی. ته هر کله راشئ. دا وشو، راځئ چې دا چیک کو په index ډاټ ایچ ټي ایم ایل کې. دا به چې دی موږ دا وکړو، کمنټ آوټ کو او دې کې به موږ فنکشنز ډاټ جی اس ورکو. او راځئ چې دا index ډاټ ایچ ټي ایم ایل په لایف سرور کې کولاو کو، وګورو هلته په دې ځای کې چې زموږ کنسول کار کوي که نه کوي. یس، دا چې دی کار کوي. یو دی وړو کې دا چې دی وس پرفیکټ. څنګه چې ما وویلې چې یو کار که موږ په خپل کوډ کې هغه ډیر ځل کول غواړو او د کوډ هغومره ډیر ځل لیکلو نه بچ کېدل غواړو، نو موږ ته به د فنکشن استعمال کولی. موږ دلته یو اگزامپل اخلو چې موږ بغیر د فنکشنه، کوم فنکشن چې موږ جوړو هغه زه اوس نه جوړم، خو بغیر د فنکشنه موږ یو کار کول غواړو او هغه کار به دا وي چې موږ یو 2 یا 3 نمبر یو بل سره پلس کول غواړو. یو سیمپل اگزامپل دی. نو هغه دپاره 2 نمبر که زه پلس کول غواړم، زه let a is 4 او let b is 5 نو او console dot log به زه اوس یې وکړم او زه دلته ولیکم sum of a and b is a plus b. نو دا خو زما په خیال دی کې څه غټه خبره نشته دی چې دا څه نوی شی مې دلته ولیکو، که نه؟ بس دا خو تاسو پته ولیدو sum of a and b is 9. صحیح ده. اوس همدا شی که موږ ته په خپل پروګرام کې ډیر ځایونو کې پکار وي چې موږ دې ځای کې د یوزر نه 2 نمبر واخلو هغه پلس کو، په بل ځای کې بیا د یوزر نه 2 نمبر واخلو بیا پلس کو، نو دا شی چې دی موږ ته کاپي کولی او هر ځای کې به موږ ته پیسټ او پیسټ او پیسټ. خو دا خو ډیر زیات خوند نه کوي که نه؟ دا خو یو سیم کوډ چې دی هغه ډیر هم شي، خو بیا ریل پرابلم هغه وخت کې راځي چې کله ته وایې چې نه زه خو 2 نمبرې نه جمع کوم یو بل سره، زه 3 نمبر یو بل سره جمع کوم، د یوزر نه 3 نمبر اخلم هغه جمع کوم، بیا د هغې ریزلټ راوباسم چې sum of a b and c چې دی هغه څومره کېږي. نو که تاسو دې سره بیا c هم ایډ کول غواړئ، لکه دا به 3 وي، نو بیا به تاسو دلته دی یو چینج وکړو، یو دی دلته چینج وکړو، دلته به هم چینج کړئ، دلته به هم چینج کړئ، چې څومره ځل د هغه کوډ لیکلی هغومره ځل به چې دی چینج کړئ. نو دا چې دی بالکل مزه نه کوي دغه شان ته چې بیا موږ 50 ځل لیکلی، 50 ځلې 100 ځله موږ هغه کوډ لیکلی، 100 ځله به موږ ته سی چې دی ایډ کولی، 3 نمبر به بیا ټوټل کولی. نو دغه چې دی زموږ ته ډېر غټ مسلې جوړولی شي.
همدا سیم کار چې دی موږ په فنکشن باندې به کوو او فنکشن چې بیا موږ څومره ځل استعمالو هغه استعمالولی شو، ډېر زیات کچره به نه جوړېږي. زه به داسې چل وکړم چې دلته به زه ولیکم فنکشن جوړولو طریقه دا چې ته به فنکشن ولیکې او فنکشن له به بیا یو نوم ورکړې چې فنکشن چې ته کوم جوړی هغه څه شي دپاره دی. زه به موږ ورته وایو چې add two numbers او زه به دلته چې دی داسې وکړم دا چې دی ما یو فنکشن جوړ کړو او دې له مې نوم ورکړی دی چې add two numbers. add two numbers نه داسې ښکاري چې په دې فنکشن کې به داسې وي چې تا ته به 2 نمبرې میلاویږي، دې فنکشن ته به 2 نمبرې میلاویږي او دا فنکشن به بیا داسې کار کوي چې د هغې 2 نمبرې چې ایډ شي د هغې څه ریزلټ به راوځي او به موږ ته دا فنکشن واپس راکوي، هغه به ما ته ریټرن کوي. نو دې ته موږ 2 نمبرې ورکول دي که نه، ولې چې زموږ آیډیا دغه ده. دا کار چې موږ کړی دی دغه سیم کار موږ دلته هم کول غواړو. نو دلته فنکشن کې چې کوم دا ځای دی په دې کې موږ پیرامیټرز ورکولی شو، یعنی انپوټ ورکولی شو. دغه انپوټ ته موږ پیرامیټرز وایو. نو زه به دلته چې دی پیرامیټر ورکړم A او B. صحیح ده؟ دا چې دی هغه نمبرز به وي کوم چې موږ ایډ کول غواړو. اوس په فنکشن دننه چې دی موږ دا دواړه پلس کول غواړو، ولې چې دا زموږ مقصد دی. نو زه به دې ته وایم چې ما ته ریټرن که A پلس B. صحیح ده؟ نو دا کار چې دی اصل کې اوس موږ په دې ځای کې وکړو. دا به ما ته ریټرن کړي او زه دا چې دی رن کړم او که رن مې کړو اوس اصل کې دا ما ته څه انسر نه راکوي. دلته که راشو دې نه کار اخیستو دپاره چې دا کار وکړي نو موږ به داسې چل کوو چې دا فنکشن ته به موږ کول کوو، یعنی دې فنکشن ته به موږ آواز کوو. دې ته به وایو چې ته موږ و جوړ کړی اوس مې ته پکارې راشه زه دې اوس استعمالوم. نو موږ به داسې چل کوو چې زه به داسې دا دې فنکشن ته آواز وکړم. فنکشن ته آواز کولو مطلب د دې فنکشن نوم به چې دی یوز کې. زه به وکړم add two numbers او دې ځای کې به ورکړم A او B. دا A او B چې دی دا دي ما سره دا A او دا B. console.log اوس به موږ دې خورا شو او موږ دلته اینو چې موږ سره 9 دغې انسر راغلی دی. سیم دا کار چې دی موږ په دې فنکشن کې وکړو. اوس هغه مین مقصد څه و چې موږ دا چې دی څه به کېږي چې موږ دا بیا یوز کوو. نو هغې دپاره بیا یوز کولو لپاره موږ ته ضروري نه چې دا دونه قصې بیا ولیکو. زه به دا چل وکړم چې console.log او دلته به یو بل وکړم let cs2 او دلته به وایم add two numbers او پیرامیټرز ما ته 2 ورکول دي. لکه دا فنکشن ما جوړ کړی داسې دی چې دا 2 پیرامیټرز اخلي، 2 انپوټس اخلي. نو زه به یو C ورکړم او یو به 5 B ورکړم. C او B څونه کېږي هغه دلته موږ ته پته ولګېږي. 5 او 2 چې دی هغه 7 کېږي، هغه دلته راغلل. نو دغه شانته موږ چې دی څومره ځل هم وغواړو موږ دا دې فنکشن ته آواز کولی شو، انپوټ له موږ کم هم ورکولی شو کم چې موږ غواړو او ریټرن کې موږ به هغه شی لیکو چې کم موږ چې په انپوټ باندې څه کول غواړو هغه به بیا دلته موږ په لوجیک کې دننه لیکو. نو دا شو فنکشن. اوس داسې پوښتنې راتلی شي چې په دې کې موږ 2 پیرامیټرز ورکړي دي. موږ یو پیرامیټر ورکولی شو، موږ دونه ډېر ورکولی شو، موږ 0 پیرامیټرز ورکولی شو. دغه ټول چې دی پوسیبل دی. نو دغه چې دی بیا په خلار واپس جوړېږي. اوس چې موږ داسې یو فنکشن جوړ کړو فنکشن او بیا ورته وایو چې های سلام به ولیکو او دې ځای کې بس دا فنکشن چې دی موږ ته خالي ریټرن کوي سلام ریټرن های یعنی سلام علیکم. صحیح ده؟ دا موږ ته دا ریټرن کوي. اوس د دې فنکشن ته آواز کولو لپاره موږ ته واپس سلام لیکلی
console.log موږ به دلته ولیکو سلام او اوس دې خوا راشو او دلته رالی السلام علیکم. اوس نو د دې مطلب دا شو چې اوس موږ داسې یو فنکشن لیکلی شو کوم چې پیرامیټر نه اخلي او څه شی ریټرن کوي. صحیح ده، دا چې دی دا هم پته ولګېده. موږ سره یو بل قسم فنکشن دی، یو بل قسم نه دی خو هغې سینټیکس لږ بدل دی، هغې ته موږ ایرو فنکشن وایو. ایرو فنکشن څنګه وي؟ هغې کې موږ لکه داسې وکړو، موږ ولیکو کونسټ همدا سیم فنکشن جوړومه خو د ایرو فنکشن کې دلته به زه ولیکم ایرو فنکشن. دا ایرو فنکشن نن سبا چې دی دا موډرن دی، دا چې دی ډېر زیات یوز کېږي په جاوا سکرپټ کې. او دلته به ولیکم سلام ټو او بیا به داسې کم بس. او دې ځای کې به ولیکم ریټرن دلته به سلام علیکم ټو. صحیح ده، دا وشو او دا به موږ ته اوس به دا چې دی دا به موږ ته کول کول وي چې دا چې څو پورې کول شوی نه هغه چې دی نه یوز کېږي. ولې چې دا موږ یو بلاک هم جوړ کړی، د کوډ یو وړوکی بلاک هم جوړ کړی، هغه چې څو پورې تا आवाज دې ورته نه کړی، څو پورې دې کول کړی نه هغه یوز کېږي. نو زه به دا چلو کوم console.log او سلام ټو بس دې خوا رالو. نو دا تاسو رالی سلام علیکم ټو. نو فنکشنز چې دي دا ډېر زیات د کار شی نه دي او دا به موږ په راتلونکي ویډیوز کې ډېر زیات استعمالوو، ولې چې دا کوډ سټرکچر کې ډېر مرسته کوي. یو کوډ یې ډېر زیات ښه سټرکچر کړی او ریډیبل هم وي، لکه کوډ که په فنکشنز کې لیکل شوی ډېر زیات فنکشنز پکې وي نو کوډ بیا ډېر ښه په طریقې باندې لوستل کېدلی هم شي. نو زه تاسو نه ډېره مننه کوم چې تاسو زما ویډیو ته راغلی او زه به تاسو په راتلونکي ویډیو کې وینم. د خدای په امان.